په هلمند کې د ټولګټو چارو ریاست له لوري د بار وړونکو موټرونو د وزن د کنټرول په موخه د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د نږدې 8 میلیون افغانۍ په ارزښت د یوې تلې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست د تله امیر ملا محمد ګل احمدي وایي دغه تله چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالیو د بار وړونکو موټرونو وزن کنټرولوي چارې به یې په راتلونکو 4 میاشتو کې بشپړې شي. نوموړی وایي په دې سره به تر ډېره بریده د سړک د خرابوالي مخنیوی وشي. وزن چې بالا یا غږ نیسته کېږي دی د یوې میاشتې لپاره قیدېږي، نو دغه جرمانه چې دوی ته موږ ورکوو هغه په دې باندې چې نور عبرت واخلي بل وخت موټرانه راباروي. دلته داسې موټران رابارېږي چې در خپل وزن بالا وایي 15 ټنه بالا یا ډبره یا بل اجناس یې سمیټ هغه درانه موټران داسې راځي چې هغه د پر لوی باندې وایي راشوه کېږي داسې په لښکرګاه کې راځي. بلخ بیا د سیمې خلک د دې ډول پروژو څخه خوښي څرګندوي او وایي دا د سړکونو په ساتنه کې مهم رول لري. شریف الله چې په دې پروژه کې ورته په کور دننه کاري زمینه برابره شوې له اسلامي امارت څخه غوښتنه لري چې د بیا رغونې پروژو ته خپله پاملرنه زیاته کړي ترڅو کاري فرصتونه لا پراخه شي. ډېر زیات خوشحاله یې د کور دننه چې موږ ته وظیفه پیدا شي دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده په شرایطو کې. نو موږ خوښ یو چې په وطن کې بیا رغونې کار وشي او یو ښه کار وشي. انشاءالله خپل تر وسه پورې موږ خپل واسطوان کوو چې ښه کار وکړو. د وطن څخه چې بهر کوم کسان ځي هغو شاید دلته د کار کول دپاره اراده نه یې کړې. که چېرې دوی وغواړي دلې کارونه شته په اوس شرایطو کې ډېر کارونه شته. پاتې دې نه وي چې د هلمند ولایت په بېلابېلو لویو لارو کې تر دې مهاله 3 تلې فعاله دي چې د سړک د خرابوالي د مخنیوي ترڅنګ اسلامي امارت عاید هم په لاس ورکوي.